Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back on our e-learning Pashto online YouTube and WhatsApp channel. I hope guys you will be fine and doing well. In our today's class we will be looking at file 11b and the topic for today is strangers on a train. زمونږ د نن ورځې موضوع د strangers on a train یا نابلده یا نااشنا خلک یو اورګاډي کې. د معمول په څیر زمونږ لومړی سټارټ یا هم آغاز پیل د وکابلري څخه ده. تاسو غوږ شئ او دا لغتونه ما سره تکراروئ او بیا ورسره معناګانې ځان سره ولولئ او مثالونه کې استعمال کړئ. stranger jail, arrive, meet, think, lose, send, get, story, look out, platform, learn here, blue eyes, as usual, perfume, estate, smile, message, text message, off, thief, right. د vocabulary bank کې موږ سره یو څه common verb phrases دي دا هم تکراروئ. call a friend, tell somebody a story, get a letter, give a present, leave the house, lose your keys, send an email, take an umbrella, find a job, turn on the light, turn off the light, wait for the train. دا موږ سره د وکابلري برخه په ګرامر بینک کې موږ سره تکراري موضوع د irregular verbs کې دی. نو چونکې موږ irregular verbs او regular verbs په تیر درسونو کې موږ تشریح کړي نو بیا ضرورت یا اړتیا نشته چې بیا وغږیږو ورباندې. په کمیونیکیشن بینک کې موږ سره یو څه پوښتنې دي تاسو باید د پوښتنو د ځوابونه ومومئ. How do you say nice to meet you in your language? وای تاسو په خپل ژبه کې nice to meet you څنګه وایئ؟ Do you use the internet? آیا تاسو انټرنیټ استعمالوئ؟ Where do you usually meet your friends on the weekend? تاسو معمولا ملګرو سره په رخصتي کې یا جمعه پنجشنبه کې چیرته ملاویږئ؟ What do you think of Afghanistan's future? د افغانستان راتلونکي په باره کې څه نظر لرئ؟ Do you want to speak another language? آیا غواړئ چې یوه بله ژبه وغږیږئ؟ Which language? کومه ژبه؟ Do you sometimes arrive late to class? آیا کله کلاس ته تاسو ناوخته راځئ؟ Did you stay in a hotel in your last vacation? آیا تاسو په خپل وروستۍ رخصتي کې په یو هوټل کې پاتې شولئ؟ How was it? څنګه و؟ Have you lost something expensive? آیا کله په ژوند کې د یو څه قیمتي ورک کړی دی؟ داسې یو چیز چې تا د ډېر ارزښتناک او تا ورک کړی دی آیا داسې کله شوی دی؟ You are kindly requested to find out your own answer to all these 8 questions and then try to share your answer with us on our WhatsApp group. So now let's get started our book.
راځو زمونږ د نن ورځې موضوع strangers on a train، ناشنا یا نابلده خلک په یو اورګاډي کې. where did he see her؟ هغه یې چېرته وکته هغه؟ he saw her on the train، هغه په اورګاډي کې وکتله. تر هر څه د مخه تاسې لومړی د ویکابلري اړوند یو کارخانګي ترسره کړئ، او هغه دا ده چې دا وربونه منګه تیر درسونو کې بار بارم ویلې، تاسې راواخلئ په دې خالیګاه کې واچوئ تر څو دا خالي ځایونه پرې بشپړ شي، او دې نه به 8 پوښتنې جوړې شي، کوم چې لږ مخکې تاسو ما په ویکابلري کې ویکابلري سیکشن کمیونیکیشن بینک کې ما درته ویلي. دغه ته یوه پوښتنې چې جوړېږي د دې ورب په استعمالول سره تاسو بیا دا پوښتنې یو بل نه وکړئ او ځوابونه ورکړئ. Let's go to page 130 for more vocabulary lesson. اوس ځو 130 صفحې ته چیرې چې موږ یو څه نور ویکابلري اړوند درسونه اخلو. دغه لغتونه هم لږ ساعت مخکې موږ په ویکابلري بینک کې مولسته. Now just listen and repeat the verb phrases. اوس یې تاسو صرف غوږ شئ او تکراروئ. 2. 4.22. 1. Call a friend. 2. Find a job. 3. Get a letter. 4. Give a present. 5. Leave the house. 6. Lose your keys. 7. Send an email. 8. Take an umbrella. 9. Tell somebody a story. 10. Turn on the light. 11. Turn off the light. 12. Wait for the train. Here we go. دا موږ سره لغتونه 4.23. ډېر اړینې لغتونه دي. We already had the meaning of all these vocabulary, so I hope you will practice on them and learn it properly in the best way. Let's return to page 66 for more lesson. We complete with the opposite verbs. یعنی دا کم بولد وربونه چې دلته لیکل شوي لږ ساعت مخکې موږ واخیسته، د دغه وربونو د اپوزیټ راواخلئ او دا خالیګاه یې بشپړ کړئ. Did he lose his watch؟ آیا هغه خپل ساعت وکړه؟ ضد د لوز څه ده؟ پیدا کول. لوز منوره کول، پیدا کول د فایند ویل کې، نو دې ځای کې فایند راځي. په همدې ترتیب سره د سینډ، ګیټ، اروایو او ټرن آن اپوزیټس یا هم متضادې کلمې تاسې باید دې خالیګاه کې ولیکئ. It's another piece of homework. دا مو یوه بله homework ده. Now let's get started on the reading and listening section. اوس راځو reading او listening برخې ته. Read and listen to the story in pairs. Ask and answer questions after each part. غوږ شئ او لولئ دا کیسه، کوم چې یو ډېر جالب او په زړه پورې کیسه ده. عنوان یې د strangers on a train. هر کله مو چې کیسه ولوسته بیا یو څه پوښتنې دي، پوښتنو ځوابونه هم تاسې پیدا کوئ. هر څه موږ کیسې د غوږ نیسو او بیا وروسته یې ژباړې هم کوو. تاسې ډېر دقیق اوسئ. Strangers on a train. Part 1. When the train stopped, I opened my eyes and looked out of the window. I saw her on the platform, a tall, blonde woman with dark blue eyes. The train left the station. As usual, the 6:20 was full. Excuse me, can I sit here? I opened my eyes again. It was the tall, blonde woman. Sure,
I said. She sat down next to me. There was a nice smell. Chanel No. 5, I thought. I started to listen to music on my phone. I love Yo-Yo Ma. Excuse me? I said. You're listening to Yo-Yo Ma. I love classical music. We talked about music until the train arrived at South Station. Coffee? She said. I looked at my watch. Okay, I said. As usual, when the train stopped, I opened my eyes and looked out of the window. وکله چې ورګاډی ودرېد سترګې مې خلاصې کړلې او د کړکۍ د باندې مې وکته. I saw her on the platform. ما هغه د دغه اورګاډي ختلو هغه کم پیدارو چې پیدامونه چې دی هلته ما وکته. څوک؟ A tall blonde woman with dark blue eyes. یو ډېر لوړ او همدارنګه طلایي ویښتان لرونکې ښځه د تور او همدارنګه آبي رنګې سترګو سره. The train left the station. د اورګاډي حرکت وکړ د دې دم ځای نه. As usual, the 6:20 was full. د معمول په څېر دغه د شپږو شلو دقیقو کم اورګاډي چې و دی ډک و. Excuse me, can I sit here? وبخئ کوی شم زه دلته کښېنم. I opened my eyes again. It was a tall blonde woman. ما دوباره خپل سترګې خلاصې کړې نو دا هماغه اوږد لوړ همدارنګه د زیړې ویښتان لرونکې ښځه وه. Sure, I said. ما یقینا. She sat down next to me. هغه زما خواته کښېناسته. There was a nice smell. Chanel No. 5, I thought. او یو ډېر ښه غوندې بوی راتله او ما فکر کول چې دا Chanel No. 5 عطر دی. I started to listen to music on my phone. ما خپل فون یا موبایل کې میوزیک ته غوږ نیول شروع کړه. I love Yo-Yo Ma. زه Yo-Yo Ma خوښوم. Excuse me, I said. ما ویل وبخه. So, you are listening to Yo-Yo Ma. I love classical music. و تاسې Yo-Yo Ma سندرې ته غوږ نیسئ او زه د کلاسیکل معیاري سندرې ډېر زیات خوښوم. We talked about music until the train arrived at South Station. منګه د میوزیک په باره کې بیا خبرې وکړلې تر دې چې د اورګاډي جنوبي تمځای ته ورسېده. Coffee, she said. قهوه دی ویلې. I looked at my watch. ساعت ته مې وکته. Okay, I said. ما ویلې ټیک ده. تاسې دا کیسه څو دفعې ولولئ بیا دلته یو څلور پوښتنې دي ځوابونه یې تاسې د څلور واڼو پیدا کړئ. دا تاسې چې کله ولولئ بیا پوهېږئ. لکه وره where did the man first see the woman. د سړي لومړی ځل به دا ښځه چېرته وکته په همدې دلته نور پوښتنې هم دي. So let's keep up listening to part 2. Part 2. I bought 2 coffees at a station cafe. We sat and talked. Her name was Olivia. She told me that she worked in Boston. What do you do? I asked. I work in real estate, apartments and houses. What do you do? I work for Citibank, That's interesting. said Olivia. Do you live in Boston? Yes, I have an apartment near the river. I told her the street. Wow, that's an expensive part of Boston. I looked at my watch. It's late. Time to go, I can drive you home. she said. I live near you. She smiled. Her eyes were very blue. I bought 2 coffees at a station cafe. We sat and talked. ما 2 قهوې واخیستلې د دغه اورګاډو تمځای قهوه پلورنځای کې او کېناستو سم خبرې وکړه. Her name was Olivia. نوم یې Olivia وه. She told me that she worked in Boston. راته وویلې چې دی په باسټن کې کار کوي. What do you do? I asked. ما پوښتنه وکړه تاسو څه کوئ. I work in real estate, apartments and houses. زه په دغه رهنمایي معاملاتو برخه کې کار کوم. What do you do? تاسو څه کوئ. I work for Citibank. زه Citibank د کار کوم. That's interesting. دا خو ډېر په زړه پورې دی, said Olivia. دی راته ویلي. Do you live in Boston? آیا تاسې په باسټن کې اوسېږئ? Yes, I have an apartment near the river. زه د سیند خواته یو اپارټمان لرم.
I told her the street and تر دې چې ما ورته دغه کوڅه پته مو وښوده. Wow, that's an expensive part of Boston. وایي راته وویل چې دا خو د باسټن یو ډېر قیمتي یا ګران بیه سمه یا برخه ده که نه. I looked at my watch. It's late. Time to go. ساعت ته مې وکته ومې ویل چې ناوخته دی او د تلو وخت دی. I can drive you home, she said. راته ویل چې زه دې په موټر کې کور ته وړی شمه. I live near you. زه ستاسو کور ته خوا کې اوسېږم. She smiled. مسکی شوله. Her eyes were very blue. د هغه سترګې ډېرې آبي رنګه وي. نو بیا تاسو کیسې دې برخې ته غوږ شئ او د دغه څلور پوښتنو ځوابونه حتما پیدا کړئ. Let's keep up listening to part 4. Part 3. Her car was in the parking lot. It was an Audi TT. Nice car, I said. She drove fast. Very fast. She stopped outside my apartment. We said goodbye and I gave her my phone number. The next morning, there was a text message from Olivia. I really want to see you again. Friday? On Friday morning, she called me. I have 2 tickets for the Yo-Yo Ma concert tonight. Can you get them from the box office at 7:15? We can meet at the theater cafe at 7:30. The concert starts at 8. Part 4. I arrived at the theater at 7 o'clock. I got the tickets and I waited in the cafe. I read a newspaper. Olivia didn't come. I looked at my watch. It was 7:45. I looked at my phone. There was a text message. Sorry, in a meeting. See you in the theater. Leave my ticket at the box office. I left her ticket at the box office and found my seat. The concert started, but Olivia didn't arrive. At 9 o'clock, I called her, but her phone was off. I sent her a text. Where are you? I was angry. I left the theater and went home. I opened the door of my apartment and turned on the light. Her car was in the parking lot. It was an Audi TT. د دې ښځې موټر چې دی په پارکینګ لاټ کې و موټر ماډل یې Audi TT و. Nice car, I said. ما ویل ښکلی موټر. She drove fast, very fast. ډېر تیز یې چلوه یعنې ډېر تیز. She stopped outside my apartment. We said goodbye. زما اپارټمنټ د باندې ودرېد او ایسته یو بل سره مو خدای پاماني وکړه. And I gave her my phone number او هغه ته مې ان د خپل موبایل شماره مې ورکړه. The next morning there was a text message from Olivia. په بل سهار د Olivia له طرفه یو لیکلی پیغام راله. I really want to see you again Friday. زه غواړم تاسو وګورم جمعه. ټیک ده؟ I have 2 tickets for the Yo-Yo concert tonight. نن شپې ته مې 2 ټیکټ اخیستې دي Yo-Yo concert ده. Can you get them from the box office at 7:15? تاسې دغه box office کم د صندوقونو دفتر دی دغه ځای نه راغستی شئ. We can meet at the theater cafe at 7:30. او دغه د سینما کم قهوه پلورنځی د هلته به 9 بجې سره ملاو شو. The concert starts at 8 او concert چې دی 8 بجې شروع کیږي. تاسې باید د پوښتنو د ځوابونه دلته هم پیدا کړئ. ورسې پارټ کې I arrived at the theater at 7. 9 بجې سینما ته ورسېدم. I got the tickets and I waited in the cafe. ټیکټ مې هم ترلاسه کړه او کیفې کې انتظار پاتې شوم. I read a newspaper. Olivia didn't come. اخبار مې ولوسته خو Olivia رانله. I looked at my watch. It was 7:45. I looked at my phone. There was a text message. ساعت ته مې وکته 15:40 موبایل مې چې وکته نو یو لیکلی پیغام راغلی و. Sorry, in a meeting. See you in the theater. بخښنه غواړم په یو لیدنه کې یم ملاقات کې بس دننه سینما کې به سره ګورو. Leave my ticket at the box office. زما ټیکټ د باندې همغه ځای کې پرېږده کوم ځای نه چې دی اخیستی و.
I left her ticket at the box office and found my seat. هغه ټیکټ مې د باندې باکس افیس کې پرېښود او دننه مې خپل چوکۍ پیدا کړه. The concert started but Olivia didn't arrive. Concert شروع شو خو Olivia رانله. At 9 I called her. په 9 بجو کې مې زنګ ورته وخه but her phone was off. خو نمبر یې بند و. I sent her a text. پیغام مې ولېږه. Where are you? چېرته سئ؟ I was angry. ډیر غوسه وم. I left the theater and went home. سینما مې پرېښودې سکور ته لاړم. I opened the door of my apartment and turned on the light. د خپل اپارټمنټ دروازه مې خلاصه کړه او ګروپونه مې چالان کړل. تاسې دې پوښتنو ته هم ځواب پیدا کړئ. اوس پوښتنه دلته دا وایي Why didn't Olivia come to the theater? What do you think? ولې به Olivia د سینما ته نه راغله چونکې هغه واده یې خیوه نو څه فکر کوئ؟ تاسې څه فکر کوئ خپل نظر موږ سره د ویډیو په سټاپ کول سره شریک کړئ. Now listen to the end of the story what happened. اوس د کیسې وروستۍ برخې ته غوږ نیسو او اوس به تاسې پوه شئ چې هغه اصلي یا رښتینې موضوع څه وه. 4.24 I opened the door of my apartment and turned on the light. Oh no! My apartment looked very different. There was no TV, no radio. There weren't any pictures on the walls. I went into my bedroom. My laptop wasn't there, but there was a nice smell. Chanel number 5. Alright, so guys, what was the real story and what happened? We can say that this girl or this woman was not actually a friend, but she was just pretending to be a friend. And actually, in reality, she was a thief and she robbed Olivia, the man's house completely. She stole lots of things from her house. And this is exactly what happens in our today's life. People come in different, ways. They somehow show kind of integrity and sincerity with us. And at the end of the day, they betray and they rob us, they steal things from us, they steal our happiness, they steal our property, everything. So we gotta be very careful, we gotta be very, mindful when we meet with others, and especially in this 21st century, things are really complicated. So I hope this would be a kind of lesson for you. And in your future life, if you are facing with such type of incident, you gotta be really really careful, as it might have a lot of consequences later on if you become a little bit heedless and careless. By the way, one more piece of homework, and that is writing the second form of all these 11 irregular verbs. دغه یولس irregular verbونو تاسې باید دویم حالتونه په دغه خالی ځای کې ولیکئ، کوم چې په دې لیکنه کې هم لیکل شوی دی او هایلایټ شوي دي. بیا کولی شئ listen and check کړئ. and for more grammar you can definitely visit page 1 and 12. او د نور ګرامر لپاره تاسې حتما 112 صفحې ته لاړ شئ چیرې چې د irregular verb په باره کې یو څه نور وضاحت او تشریح شوی دی. And finally, for more vocabulary bank or for irregular verbs, let's go to page 131. وزو یو سلو یو دشتم صفحې ته چیرې چې موږ یو څه نور irregular verbsونه اخلو. یعنی دلته موږ تقریبا ډیر زیات یو شل دېرش دانې irregular verbs د خپل second form سره اخلو. تاسې ډیر متوجه اوسئ. دا هغه common irregular verbs چې موږ ډیلی لایف کې ډیر زیات کاروو. د present form دی او د past form دی.
کوشش کې بیا دا مثالونه په پاس فارم سره بشپړ کړئ یعنی د مثالونه کې موږ سره باید پاس فارم استعمال شي now listen and repeat all these irregular verbs وکشي د irregular verbs نه تکرار کړئ تاسو 4.25 4.27 Is. Was. Are. Were. Begin. Began. Break. Broke. Buy. Bought. Can. Could. Come. Came. Do. Did. Drink. Drank. Drive. Drove. Eat. Ate. Find. Found. Get. Got. Give. Gave. Go. Went. Have. Had. Hear. Heard. Know. Knew. Leave. Left. Lose. Lost. Make. Made. Meet. Met. Pay. Paid. Read. Read. Ride. Rode. Say. Said. See. Saw. Send. Sent. Sit. Sat. Sleep. Slept. Speak. Spoke. Swim. Swam. Take. Took. Tell. Told. Think. Thought. Where. Wore. Write. Wrote. دا موږ سره د irregular verbs یو لنډ شان د لیست یا هم مجموعه په دې هیله چې تاسو د irregular verbs کوم چې سیکنډ فارمز یې دا یاد کړئ او بیا د خلګاوي حتما بشپړ کړئ ترڅو دا یو ډول پریکټس تاسو ته وګرځي For more lesson let's return back to page 67 واپس وشپتم صفحه ته راګرځو دلته بل موضوع موږ سره listen and say the sentences and the simple past زه د جملې په simple present tense کې پلی کوم تاسو هم دغه simple present tense جملې simple past کې واړوئ 4.28 یعنی کوشش وکړئ دغه verb second form د verb دویم حالت کاروئ او نور همغه کلمې استعمالوئ 1. He drives to work. He drove to work. and ډېر ساده 2. ترتیب سره ویل کېږي You live in Canada. You lived in Canada. 3. I send an email to her. I sent an email to her. 4. I leave my laptop on the plane. I left my laptop on the plane.
5. They walk to school. They walked to school. 6. We have breakfast at 9. We had breakfast at 9. 7. The plane arrives early. The plane arrived early. 8. He tells me a story. He told me a story. 9. I sit near the TV. I sat near the TV. 10. Class starts at 8. Class started at 8. 11. I get up at 7. I got up at 7. 12. She gives him a gift. She gave him a gift. 13. I see you at the gym. I saw you at the gym. 14. He says hello to his friends. He said hello to his friends. 15. She finds her keys in her bag. She found her keys in her bag. دا مو سره یو شارټ باندې ټیسټ یا هم کویز په پروننسیشن برخه کې وایي تاسو غوږ شئ او دلته یو څلو پنځه لغاتونه دي کم توري هغه نه تلفظیږي تاسو غوږ شئ او هماغه توري چې نه تلفظ کیږي کتاب والا درته به نښه کړي او علتونه یې معلوم دي موږ په تېر درسونو کې یا هم بیګینر کلاس درسونه کې ویل کېږي چې فلانکي توری کله ساکن کیږي نو تاسو غوږ شئ او کم توری نه تلفظیږي او ولې په هغه باندې سوچ وکړئ او لغت تکراروئ دې ځای کې 4.29 Bought bought New new Listened listened School school Talked Walked Wednesday Wrote نو په دې کې ځینې لغتونه د قاعدې په اساس نه تلفظیږي او ځینې لغتونه بیا استثنایي ډول سره نه تلفظیږي اوس راځو یو څلور جملې هم موږ سره شته چیرې چې ساکنې تورې ورکې استعمال شوي دي غوږ شئ and practice the sentences او دا جملې تمرین کړئ Talked and we listened. They weren't at school on Wednesday. She walked to town and bought a sandwich. I knew Tom wrote the text. Finally we have بالاخره موږ سره یو څلور پوښتنه د ریډینګ په اساس دی وایي what did you think of the story in 2A په دې کیسې په باره کې 2A کې چې کوم کیسه موږ ولوسته تاسو څه فکر کوه همدارنګه when did you know the woman in the story was a thief وایي کله پوه شو چې دا ښځه یو غل ده په دې کیسه کې همدې ته تاسو دوه نور پوښتنې تاسو کوشش وکړئ دې پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د ریډینګ په لوستلو همدارنګه listening کولو باندې So this has been our today's online class. I hope you've stayed with us and you've learned new things until I join you in the next online lecture. I wish you all the best. See you then.